السلام علیکم ملګرو کتونکو. زموږ نن کوم ټاپک دی هغه پر 80-20 رول دی. 80-20 رول په انګلیش کې دی ته 80-20 رول وایي او پښتو کې نو کتو ته 80/10 رول، 80/10 قانون. دا رول د انسان پر پروډکټیویټي باندې ډېر غټ کار کوي، ډېر غټ اثر کوي. د دې یو داسې مثال دی لکه اوس چې یو سړی یو هلک یو امتحان ورکوي. اوس د هغه امتحان دپاره 0% هغه سوالونه دي چې هغه د 80% یا د 80% مارکس پر مشتمل دی. 0% دا رقم سوالونه دي. مطلب د انسان 0% ایفرټ، د انسان 0% انپوټ یا د انسان 0% خواري هغه د انسان 80% رزلټ ورته راباسي. د انسان 80% رزلټ راباسي. د دې مثال ما تاسو اوس درکړي لکه اوس چې د امتحان په باره کې یا د پرچې په باره کې، په پرچې کې 0% دا رقم سوالونه چې هغه د 80% مارکس باندې مشتمل دی. مطلب که هغه 0% سوالونه ستا زده وي، ستا چې کوم رزلټ دی هغه ته په ارامه هغه 80% راوستی سي. هغه نور 0% چې په 100 کې پاته سوله هغه نو بیا دا نور سوالونه سول. دا په تعلیمي نظام کې د هغه رول مطلب که موږ سوچ ته وکړو دا د انسان زندگی په باره کې، د انسان په زندگی کې په هر وخت کې په هر ځای کې استعمالیږي دغه رول. کاروبار راواخلې، که سوشلایزیشن مطلب ستا چې کوم ارد ګرد خلک د دې سره ته ګپ شپ یا انډوالي لري، که په دې کې راواخلې، که په تعلیم کې راواخلې، مطلب دا دی رول دی چې هغه چې دا رول بیخي ډېر ځایو کې استعمالیږي خو موږ پام نه درته سوی. خو دا دی نن به انشاءالله د دې ویډیو په وجې انشاءالله تی ته به څه د دې معلومات اوسي، کم سے کم تی ته به معلوم سي چې په کوم ځای کې زموږ نقصان زیات دی، په کوم ځای کې نقصان کم دی، په کوم ځای کې فایده زیاده ده، په کوم ځای کې فایده کمه ده. نو د دکاندار لپاره اوس په بزنس زه راځم. کاروباري حضرات کې د هغو په ژوند کې یا د دکاندار په ژوند کې تقریبا 0% ګراکان دا رقم دي، 0% ګراکان چې هغه دته 80% منافع ورکوي یا 80% ګټه ورکوي. 80% د دې چې ټوټل کومه ګټه روانه ده پکې 80% مطلب په 100 کې د 100 کې 80% ګټه هغه 0% خلک ورکوي. هغه نور 80% خلک چې دلته را روان دي یا د سودا کوي هغه مطلب په پښتو کې ویل کېږي مطلب هغه عام خلک دي، مطلب هغه دونه ګټه و دا سړي ته دونه نه ورکوي. او دغه رقم که دا رول موږ په خپل ژوند کې استعمال کړو یا اپلای کړو نو زموږ په زندګي کې 0% خلک هغه دي چې موږ ته 80% رزلټ راکړي، یعنې خوشحاله م ساتي. د هغو سره مطلب وخت روان ښه خوند کوي، د هغو سره نوي شیان زده کېږي. نو دا رقم د هر انسان په زندګي کې 0% خلک دا رقم دي چې د ده چې کوم 80% کردار دی، 80% په 100 کې 80% چې کوم کردار دی هغه د هغه 0% خلکو له وجې دا چې د 0% خلکو له وجې دغه کردار دی. اوس خبره دا ده چې دا رول چې دی ګور په دې کې دوې خبرې دي. اول خو ته هغه 0% چې دي هغه 0% خلک یا هغه 0% سوالونه یا هغه 0% کسټمران ګراکان هغه به ته پیژنې چې دا زما 0% کم 0% دي، زما کم هغه کسان چې ما ته ګټه درګو زیاته راکوي. هغه 0% کسان که تا وپېژندل یا هغه 0% شیان که تا وپېژندل د هغه رقم کتابو باندې دا رقم کیسه ده چې بیخي کم کتابونه تا ته مطلب ډېر ښه معلومات درکوي. دا نور هر کتاب ضروري نه دی، هر کتاب ضروري نه دی او نه هر کتاب ښه کتاب دی. یو کتاب واخله، ښه کتاب واخله ووایه انشاءالله رزلټ چې دی د هغه څخه بیا د انسان ده ډېر راځي.
نو باید چې زموږ دا کوشش په خپل ژوند کې دا رول په هر ځای کې استعمالیږي چې اول به موږ دا 100% شان یا خلک به پیژنو. بیا دوم رول دا دی په دې کې چې په هغو 100% کې بیا به ته 80% افرټ زیات کړې چې یار زه دا 100% چې دی دا به زه حاصلوم. د دغه 100% دپاره به ته 80% افرټ مطلب کوشش به کوې، 80% کوشش به کوې چې زه به دا دغه کوم دا به زه حاصلوم. مثال کے طور پر دغه دا رقم دی چې مثال کے طور پر یو پیپر دی یا یو امتحان دی، په هغه کې د 100 نمبرو سوالونه دي، ټیک دی. اوس په هغه کې 100% هغه شان به هغه سوالونه به ته پیژنې چې هغه تا ته 80% دغه درکړي، تا ته رزلټ درکړي. که چیرې تا دا نه وپېژنې د هغه سره به نو بیا هغه 100% به ته پرېږدې، دا نور 80% چې کوم فالتو مواد دی په هغې به ته ټیم ولګې خو هغه تا ته رزلټ کم درکوي. خبره ده. نو کوشش به دا وي چې ستا به چې کوم افرټ دی هغه به پر دا شیانو زیات وي چې کوم 100% دی، چې کوم 100% کې راځي، کوم شیان چې په 100% کې راځي په هغه کې به ته افرټ زیات وه، 80% افرټ به وي چې هغه ته ځان ته حاصله کړي.